مثلا نن په کمپیوټر کې تاسو په ورډ پروګرام کې یو داسې ټریک ښایم چې تاسو یوازې عادت لیکئ، تاسو به بېلابېلې علامې درکوي. تاسو راځئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو دغه ټریک ښایم. راځئ دا ویډیو په طرف. په کمپیوټر کې تاسو خپل د حساب برخه وګورئ. د هغې جملې څخه لومړی 26 به تاسو وهئ. د هغې وروسته 12 14 14 همداسې یا مخکې ځئ یا لاندې ځئ، لکه 2609 2602 نو په دې ډول چې تاسو کله عادات لیکئ د هغې وروسته کنټرول ایکس وهئ، تاسو ته به بېلابېلې علامې راوړي. ګورئ 2612 کې دا ډول علامه راووښته. مثلا زه راځم 2611 وهم، دلته الټ ایکس ورپسې ویم. ګورئ د صحیح علامه د چیک علامه راغله یا د ایکس علامه. ګورئ بیا انټر کوم، بیا دلته راځم مثلا 2610 وهم، د هغې وروسته الټ ایکس د کیبورډ څخه پریس کوم. وګورئ مربع علامه راغله. نو داسې نور علامې هم درته راځي، لکه 2600 مثلا 2601 الټ ایکس. ګورئ دا ډول علامه راغله. مثلا راځم 2600 شل وهم، دلته د کیبورډ څخه الټ ایکس وایم. ګورئ دا ډول علامه راغله. نو تاسو دغه بټنې د حساب کومې بټنې چې دي لومړی 26 د هغې وروسته بیا د حساب بټنې هره یوه مچوله 2 دانې دغه وهئ. د هغې وروسته الټ ایکس. تاسو به بېلابېلې علامې په ورډ پروګرام کې وګورئ. نو تاسو علامې د دغه ځای څخه انتخابولی شئ.